بسم الله الرحمن الرحیم. که چا زمونږ د سونی ویګاس لومړی ویډیو نه وي کتلی، دا د موږ د سونی ویګاس دویمه ویډیو ده. موږ په تېره ویډیو کې په فایل ایډیټ ویو انزیټ ټول اپشن هیلف باندې خبرې وکولې. هیلف کې دومره موږ ګوتې نه وهو، په دې باندې موږ خبرې کولې او دغه ټرک موږ هم واخیسته. په نننۍ ویډیو کې به موږ څنګه کولی شو چې په سونی ویګاس کې ریکارډ وکړو. د ریکارډ کولو طریقې باندې به خبرې وکړو. ښه، کله چې تاسو میک وصل کړم، څنګه کولی شو چې خپل میک وصل کړو. که تا سره لیپټاپ کمپیوټر وي او که ډیسکټاپ. په ما سره لیپټاپ ده، په کوم باندې چې زه تاسو ریکارډ کوم دا ډایرکټ میک ده. ان شاء الله په روان ویډیو کې به تاسو د ډایرکټ میک د ټولو خپل د سیستم طریقې به تاسو ته وښیم. دا ډایرکټ میک ده او ما سره وی ایس بي ساوند کارت موجود ده. راځم د کمپیوټر په دغه برخه کې په چپ کلیک کوم، ساوند ته راځم او دلته په دغه باندې په دغه کلیک کې وی ایس بي لیکلی دی، وی ایس بي اډیو ډیوایس. دا به انیبل کړئ. دا ما د لیپټاپ ډیسیبل کړی، دا مې انیبل کړی. ورپسې ریکارډینګ برخه کې هم تاسو کولی شئ چې زه چې کومې خبره کوم هلته اواز پورته کېږي. دا هم تاسو کولی شئ چې انیبل کړئ اوس او د لیپټاپ ډیسیبل کړئ. دا خو وشو. ښه، په اپشن کې چې راغلی په سونی ویګاس کې هلته اډیو باندې کلیک کړئ. اډیو برخه کې هر شی زمونږ چې د ایډیټینګ برخه ټول مونږ فعال ده. اډیو برخه زمونږ چې شی ده فعال ده. ښه، راځو د ریکارډ کولو طریقه درته ښیم. ښه، په دې سور اپشن چې دا د ریکارډ ده، په ټرک باندې به کلیک کړئ، د موس رایټ بټن ووهئ یا لیفټ یعنې چپ طرف بټنه به ووهئ او دلته په دې ساحه کلیک کړئ او چپ طرف بټنه ووهئ او دلته راځئ سټیرو لیفټ رایټ. زه په لیفټ کې ریکارډ کوم ځکه ریکارډ ډېر په یو انداز راځي او ډېر صفا هم راځي. لیفټ باندې به کلیک کوئ او په دې سور اپشن باندې به کلیک کوئ او دلته تاسو کولی شئ چې کوم فولډر کې تاسو ریکارډ خپل دا ثبتونه اچولی شئ اچوئ. زه په همدغه ډایرکټ باندې اچوم. اوکې باندې به کلیک کوئ. ګوره زه خبرې کوم دا خوځېږي. زه تاسو ته یو ریکارډ کوم، تاسو لږ ورته متوجه شئ. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد، په برخه جنت زنده باد زنده باد، طالب د ټول ملت زنده باد زنده باد. په دې باندې به کلیک کوئ او ډن باندې به کلیک کوئ. ما ریکارډ پکې وکړو، دا په دې باندې کلیک ریکارډ مې پکې وکړو، دا لږ ورو کوم، تاسې وورئ اوس. مرګ د شهادت زنده باد زنده باد، په برخه جنت زنده باد زنده باد. ما ریکارډ وکړم. ریکارډ څومره صفا راغی ماشاءالله. دومره صفا به نه وي خو چونکې اوس هم صفا راغی ځکه چې ډېر ما صفا راغی چې میک ډایرکټ میک ده او ساوند کارت ضعیف ده او میک هم تقریبا د 600 او تر 900 افغانۍ پورې قیمت لري. چې دا تاسو کولی چې ډېر په اسان او راحتۍ سره سټوډیو خلاصه کړئ. دومره مصرف نه راځي تاسو باندې. که تاسو سټوډیو ته لاړ شئ تاسو نه 10,000 20,000 10,000 د سټوډیو د زده کړې تاسو نه اخلي. بیا تاسو ته وایي چې برنجر واخلئ، ساوند کارت واخلئ، دا واخلئ دا واخلئ. صحیح دی که ځان ته ډېر یعنې برخانو کې ریکارډونه کوئ بس ساوند کارت او دا شیان واخلئ. او که نه کوئ یو د 600 تقریبا میک ورکوئ، سونی میک یا شور میک ورته ارزانه 1,500 2,000 پورې شته او تقریبا په 120 افغانۍ باندې یو ایس بي ساوند کارت ورکوي. انشاءالله په روان ویډیو کې به تاسو ته دغه ټول درته ښیم. دا واخلئ او دغه طریقې دي بیا به ریکارډ ډېر اسانه تاسو ته کېږي. ښه، اوس په ده باندې راځم نایس. دا مې 1500 ته ورسوو. که تاسو میک صفا هېڅ ګوتې پکې مه وهئ او دا مې دغونه چې که صفا نه وي. ورپسې ټرک ایکو، دا په ده باندې چې ده اواز ډېر ښایسته راځي، اواز راباسي. دا لږ پورته کوم
او دا زه لږ ښکته کوم خپل اواز اندازه پکې برابر کړي دا زه اوس اورم تا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد طالب د ټول ورپسې کمپریسر به خپل حال باندې پرېږدي دا او د نن ورځې درس د ریکارډ د درس چې تاسو ته مې د ریکارډ کولو طریقه وښودله انشاء الله په روان ویډیو کې به تاسو ته د ریکارډ باندې د ټونر لګولو او د افیکټ لګولو طریقې ښیم د ټونر لګولو او د ریکارډ د ثبتولو طریقه تاسو ته ښیم دا د نن ورځې ویډیو هیله ده چې خوښ شوي وي که چاته پروګرامونه په کار وي سوني ویګاس په کاري کولی شي چې موږ سره رابطه وکړي دغه وټساپ نمبر باندې انشاء الله تاسو په ډېر مناسب او ارزان قیمت موږ آنلاین ډول تاسو ته لیږو